د یوې ښکلې ښځې له خپل قوي خاوند څخه د مردانه کمزورۍ شرمناک شکایت. لنډه خو له عبرت ډکه کیسه. دوستانو، دغه کیسه د ډاکټر شرفت زمان امرخیل په نوم یو کس لیکلې ده، خو په داسې حال کې چې دغه پیښه له ده سره خپله شوې ده او د ده د سترګو لیدلی حال او تجربه ده. نو امید لرم چې دغه له عبرت ډکه کیسه به په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل درسره سبسکرایب کړئ. د کلینیک دروازه مې په قراره راخلاصه شوه. ناروغ په مؤدبانه لهجه د راننوتلو اجازه وغوښته. ما د هو په انداز سر ورته وښوراوه چې دننه راتللی شئ. ناروغ زما او د ایښودل شوي چوکۍ په طرف په چټکۍ قدمونه راخیستل شروع کړل. ناروغ د ښه اندام او ښکلې څېرې یو د منځني عمر درلودونکی ځوان و. د ستړي مشي وروسته مې ورته وویل: ځوانه، څه مشکل لرې؟ ځوان په زړه نازړه لهجه راته په دې انداز شروع وکړه: ډاکټر صاحب، زما ښځه راته وایي چې ته مردانه کمزوري لرې. ته په مردانه لحاظ په پوره توګه کمزوری یې او کله راته لا وایي چې په تا کې بیخي مردانه صفت نشته. د ناروغ په خبرو اورېدو حیران شوم چې د یو ځوان ښځه هم داسې ځوان ته وایي چې ته مردانه کمزوري لرې. خیر، له څه لنډو خبرو او پوښتنو وروسته مې یو څه ضروري او مربوطه ټیسټونه ورته ولیکل. د ټیسټونو او نتایجو راتللو وروسته راته دا پوره حیرانوونکي وه چې ناروغ پوره صحتمند و او هیڅ د مردانه کمزورۍ اثرات یې نه درلودل. د څو خبرو وروسته یې راته دا هم وویل چې موږ 2 بچي هم لرو. ناروغ ته مې د ځینو ناروغیو په اړه معلومات ورکړل او د 15 ورځو د دوا ورکولو سره مې ورته د 15مې ورځې د بیا راتګ وویل. ناروغ په ښودل شوې نیټه بیا راغی. دا ځل ناروغ په ذهني لحاظ سخت مایوسه او خفه ښکارېده. راته یې وویل چې ښځه یې اوس هم همدا شکایت لري. ډاکټر صاحب، څه وکړم کنه؟ زه خو به له خفګان او تشویش مړ شم. زه هم حیران وم چې یو روغ خاوند ته یې ښځه ولې داسې وایي. خو له څه فکر او سوچ وروسته مې ورته وویل چې سبا ته او ښځه دواړه زما معاینه خانې ته راشئ تر څو ستاسې سم علاج وکړم. را روانه ورځ زما د وینا او امید مطابق دواړه راغلل. څنګ ته مې پر چوکیو دواړه کېناستل. ما وویل: ښه بیبي، وایه څه مشکل لرئ؟ بې له ځنډه ښځې خوله خلاصه کړه: ډاکټر صاحب، دا په مردانه لحاظ کمزوری دی. د ښځې په دې بېباکه خبرو اورېدو سره سخت حیران شوم. خاوند یې د مایوسۍ په شکل خپل نظر په ښځې واچوه او بیا یې د مرستې غوښتنې په انداز ماته سترګې راواړولې. زه خو یو څه غوسه هم شوم چې څرنګه بې حیا ښځه ده، لږ زره شرم او حیا هم نه لري. څومره په سپین سترګۍ خبرې کوي. خو د خپل مسؤلیت مطابق ما هم د شرم کولو خبره څنګ ته کړه او مسلسل مې پوښتنې ترې شروع کړې. کله مې چې ترې وپوښتل: ښه، ستا له خپل خاوند څخه څه مسله ده؟ ښځې راته شروع وکړه: ډاکټر صاحب، زموږ 2 بچي دي. هغه په جسماني لحاظ بالکل روغ دی. ښه بیبي، نو خاوند یې بیا په مردانه لحاظ څنګه کمزوری شو؟ ډاکټر صاحب، زما پلار په کلي کې اوسیږي، زمینداري کوي. موږ 2 خویندې یو. موږ یې هیڅکله د ملک د مشرانو ښځې څخه کم نه یو ګڼلي. خو زما خاوند ماته سپی وایي. دا نو کومه مردانه صفت شوه؟ ډاکټر صاحب، ما نه چې کومه غلطي وشي نو دا زما ټولې کورنۍ ته پوچې او فخ ښکنځلې بد رد ویل کوي. ښه، ته ووایه په دې کې زما د کورنۍ څه ګناه ده؟ دا خو مردانه صفت نه دی که نه چې د نور کور والا ته کنځلې وشي. ډاکټر صاحب، ماته مې بابا شهزادګۍ وایي، خو دا چې کله غوسه شي نو ماته کنجره او فاحشه ښځه وایي. نارینه او مردانه خو هغه وي چې هغه یوې کنجرې ته هم دومره عزت ورکړي چې هغه کنجره پاتې نشي او سمه عزتداره او پاکه ښځه ترې جوړه شي. خو دا خپلې ښځې ته کنجره او فاحشه وایي. دا خو نو کوم مردانه کار نه شو. ښه ډاکټر صاحب، اوس ته راته ووایه دا په مردانه لحاظ کمزوری نه شو؟ زما سر له شرم څخه ټیټ و. سترګې مې نه شوای پورته کولی. هیڅ ځواب راسره نه و. د دې خاوند ورته په رډو رډو سترګو لیدل. نو چې دا خبره وه، دا خو تا په کور کې هم راته ویلی شول که نه؟ پر ما د دومره ذهني فشار راوستلو څه ضرورت و؟ ښځې ورته په ژړغونې لهجه پیل وکړ: ته څه فکر کوې چې ته کله زما خور او مور سره ناجایز رشتې جوړوې؟ هدف یې فخ ښکنځل و. زه به هغه وخت څنګه احساس کوم؟
زما په زړه څه تېرېږي؟ آیا زه خوشحالیږم؟ له دومره کلونو ستا له لورې ذهني فشار زغمم، نور څه وکړم؟ هغه دواړه لاړل. زه تر ډېره وخته په فکر کې ناست وم. بهر چې ووتلم نو شاګرد مې په لیدلو سره راته شروع شو. ډاکټر صاحب هغه ښځه او خاوند چې بهر راووتل نو ما ورته د نورې دوا وویل چې نسخه مو واخیسته، مګر هغه ښځه یې سخته تیزه وه. ما ته یې ویل وای دوا د خپل د پیسې لوټونکي ډاکټر ته ورکړه. ما څه رښتیا همداسې یې وویل. پر خوله مې د کنځلو راتللو سره یو دم ژبه ودرېده. فکر راولوید آیا زه هم د مردانه کمزورۍ ښکار یم؟ له همدې خبرې سره په فکرونو کې ډوب شوم. ګرانو لوستونکو، خدای دې وکړي له لیکنې او د دې ویډیو مو عبرت اخیستی وي. راځئ له نن څخه د خپل مردانه کمزورۍ علاج وکړو. په کور کې له بد رد، فحش او پوچ ویلو څخه ډډه وکړو او د کنځلو او خرابو خبرو پر ځای د خوښۍ او له نیکمرغۍ څخه ډک ژوند ولرو. امید لرم چې دغه ویډیو مو تر پایه راسره لیدلې وي او د پام وړ مو ګرځېدلې وي. د ویډیو لیدلو مو مننه. په اخر کې بیا هم یوه یادونه کوم چې چینل سبسکرایب او ویډیو لایک